أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک نزدې مرګره دي او لومبي خلیفہ دي او لومبي اسلام چې په نبی علیہ السلام راوړی دي په ځوانانو کې ناغه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی فرمای ویزه چې په سفر تلو تاریخ ابن خلکان دا واقع نقل کړی دا وی په سفر تلو وی لار رانه خطا شو او یو ځنګل دی پاغه ځنګل کې را روانم او شپه شو را باندې بارانم شروع شو زلزل او غله او سیلم زیاته شو مرګریم رانه جدا دی او زه بالکل یواز روانم پلار کې اوس یره او hebat را باندې راغی چې خدایا زب وسکم روزم نه د چې چتا آباده پسې لاړ شم شپه دا مرګری مم نشتا ځنګل دی بارانم دی سیلم دا غلم دا طوفانم دی ویلری دی چې مې نظر لګاون یو رڼا مې ولیده لری دی کې راته یو رڼا راښکاره شو وی چې رڼا مې ولیده ورپسې روان شم وی چې ورلم رو تلم په هغه ځنګل کې پیره او هغه رڼا ته ورنږدې شم نو هغه یو آبادي وه وی ما وی چې دا به چېرته چا خیمه لګولې او مسافر به په لاره رواني خو چې ورنږدې شم نو هغه یو بلډینګ و یو آبادي وه اوس اومقسې باران او سیلی ده او شپه ده وی هغې آبادۍ ته چې کوم ګیټ او دروازه و هغې ته مې ځان ور ورسو یو څوکیدار ولاړ و ما ورته وی چې صیب ما ته ور لرکه ما ته هغه وی چې اجازت نشته چې کله سار سبا انور نی ختلی نو مونږ دې آبادۍ ته دننه څوک نه پرېږدو ما ورته وی دا د څه آبادي ده وی زه عیساییم او دا زمونږ د عیسایانو عبادت خانه ده وی ما ورته وی چې زه مسافر یم او د خدای دپاره یخني مې شوې ده باران را باندې ورېدلی دی او زلزل دی ما ته دا دروازه لرکه چې زه لږ دننه ارام وکړم وی زه ورسره کلک شوم او سړی م کلک شو نو هغه زمانه کې به د قریشو د خاندان او د مکې معظمې د کلي د خلکو ډېر خیال او قدر کو وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې باشنده یم دې دپاره چې راته اوس دروازه لرکي او په شر او شور په زور ورسره نښتې یم لکه دوه کسه چې روان شي او جګړه غوندې جوړه شي او ما ورته وی چې زه د قریشو د قبیلې سره بیا تعلق لرم زمونږ د خاندان خلک د حج د حاجیانو خدمت کوي او زه د یو ډېر معزز خاندان سره تعلق لرم نو مهرباني وکړه ما ته دروازه کولاو که وي هغه راته نه کولاوله وی بر هغه بالخانه کې یو سړي سر راښکته کړ وی ما ته وی میلمه ده کوم ځای وی مې چې صیب د مکې معظمې وی چې مکه معظمه کې د کم خاندان سره تعلق لري وی ما ورته وی چې د قریشو وی یو څوکیدار ته وی چې دروازه ورته کولاو وی ما ته ور کولاو شو وی اقا سړی راغی او ما ته را تر غاړه وت او ځان ته یې رانږدې کړم چې خفه کېږه ما او زمونږ دا طریقه ده او دا زمونږ دستور دی چې مونږ ماښام نور پرېوتو سره دروازه بندو او سار نور خطو سره دروازه کولاوو دې درمیان کې مونږ چاته ور نه کولاوو خیر ته خفه کېږه مه ته میلمې وی ما ته یو بستره راکړل او یو کوټۍ راته حواله کړه چې دې کې سم له اوده شه وی زه اوده شم خوب مې وکړ او کله چې سار را پاسېدم نو اقا سړی چې هغه د عبادت خانې د بره بالخانې نه زه صحیح کړی وم او د چا په اجازت چې زه دننه لاړم وی هغه راغی او د مې ډېره ښه مېلمستیا وکړه داسې مېلمستیا زما وکړه او وی داسې خبرې را سره کوي لکه وی زما ګمان دار چې دا سړی ما پېژني په داسې اندازه ما سره ملاویږي لکه دوه واقف خلک او پیژنګلو کسان چې یو بل سره یو ځای شي وی په داسې اندازه زما قدر کوي زما عزت کوي وی زه په دې خپل زړه کې کچی یم چې بنده دې دې پېژنې او ته یې نه پېژنې یاره چته خو ملاقات شوی دی خو دا سړی زما نه یېر دی ځکه زما دومره خیال او دونه قدر او دومره عزت او داسې خوراک یې را باندې وخوړو او سات په سات رانه معافي غواړي چې ګورې خفه نه شي او تا باندې تکلیف تېر شو مونږ درته څه وخت ورکولاو نه کو چې مونږ ته ګورې خیرې ونه کړې او خفه نه شي وی په دې خپل لکه زم کچه کېږم چې سړی دې پېژنې او تا نه یېر دی
بیا ما ته وی چې راځه زمونږ د عبادت خانې سیل وکړه. وی زه د مټه ونیوم روان یې کړم. خپل عبادت خانه لویه ګرجره د عیسایانو او دغه سړی د هغه ګرجې پادري دی چې دا ما سره خبرې کوي. وی ما ته وی چې راځه سیل د باندې کوم. یو کوټه راته ښیي، بله کوټه راته ښیي، د هغې چې کوم کتابونه دی هغه راته ښیي. وی یو کوټې ته یې وردننه کړم، د هغې جرندی کولاو کړه. وی ما ته وی چې راشه دا کوټه وګوره. وی چې ما هغه کوټه کې دننه وکتل، وی 3 بوتان دي پکې. وی زه ورته ګورم، وی حیران شم، وی ځان ته هم داسې وګورم او هغه بوتانو ته م وګورم. وی هغه 3 بوتان چې کوم د منځ بوت دی، نو وی هغه زما د یو دوست دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوت دی، د هغې شکل دی. خو دغه وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام سره تعلق و، خو نبی علیه السلام لا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې. وی ښي طرف ته چې کوم بوت دی نو هغه زما شکل دی، او ګس طرف ته چې کوم بوت دی هغه زما یو بل دوست دی چې د هغه نوم عمر دی، هغه د عمر فاروق بوت دی. وی زه حیران شم چې خدایه دا بوتان دې سړو څنګه جوړ کړي دي. منځ کې د نبی علیه السلام بوت بالکل د هغه شکل، ښي طرف ته زما بوت زما شکل، او ګس طرف ته د عمر فاروق بوت د هغه شکل. وی زه حیران یم، سوچ کوم چې بنده جوړ خوب ویني، لکه دې سړو نه ته چې ته لیدې. اوس بوت خو چې د چا څوک جوړی نو هلې جوړی چې مخامخ ورته سړی ودرئ، د هغه د پوزې، د هغه د سترګو، د هغه د غوږونو، د هغه د جوسې پوره اندازه والی او کچې موکي. دا کم خلق چې بوتان جوړی هغې باقاعده د تندي او د سترګو پیمایشو کې کچو کې د هغې نه پس بوت جوړی. ایمه چې دی زمونږ پیمایش کچ نه دی کړی، نه راته چېته کتلي دي، او زمونږ د 3 کسانو بوتان جوړی چې دا ته خوب نه او که دا د ژوند دا ویښې واقع ده. وی هغه سړی پادري ما ته خاندي، وی ما ته وی چې دا د خوب واقع نه ده، دا د ویښې واقع ده، دا بوتان مونږ ستاسو جوړ کړي دي. وی ما ورته وی چې زه په دې حیران یم، په دې مې پوه که چې تاسو مونږ لیدي یو چې زمونږ بوتان هم جوړول، تاسو سره زمونږ چېرته مخکې ملاقات شوی دی، تاسو چېرته زمونږ د دې وجود کچ اغشتی دی چې زمونږ بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ته پادري وی چې نه. وی ما ورته وی چې بیا هم دا بوتان څنګه جوړول؟ وی ما ته پادري وی چې او دې پېژندل او که ناسې خبرې کوې؟ وی ما ورته بالکل د آخري طرف ته بوت خو زما دی. وی ما ته څه فرق پکې شته؟ وی مې چې نه بالکل نشته. وی راته وی چې د منځ دا بوت د چا شکل دی؟ وی ما ورته وی چې دا زما یو دوست دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغه د شکل بوت دی. او دا ګس طرف ته بوت د چا دی؟ وی ما ورته وی چې دا زمونږ یو بل دوست دی، د هغه نوم عمر ابن الخطاب دی، عمر د خطاب زوی، دا د هغه بوت دی. وی ما ته وی صحیح دی؟ وی ما ورته وی چې او بالکل صحیح دی خرابه. وی بوی تلم او خپله کوټه کې کېنولم. وی ما ته وی چې دا بوتان 3 واړه مونږ جوړ کړي دي، دا مونږ ستاسو نه نالیدلې جوړ کړي دي، تاسو مونږ نه یې لیدې، او دا بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ورته وی دام څنګه جوړول؟ وی خوس د کال ویم دا میانس کې الګ چې دا د چا بوت دی میانس کې دی، دی به د آخر زمانې پیغمبري، او ښي طرف ته چې ستا کوم بوت دی ته به یې لومبې ملګری، او دا ګس طرف ته چې کوم بوت دی عمر دا به یې 2یم ملګري وي. وی ما ورته وی چې اخر تاسو مونږ لیدي نه یو، نو تاسو زمونږ بوتان څنګه جوړ کړي دي؟ وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو پوره ذکر پروت دی، د نبی علیه السلام وجود، د هغې حسن، د هغې شکل مبارک، د هغې د وجود پوره اندازه، دا ټوله اندازه. دا چای که زه مه کوئ نو خبرې، داسې خاص ضرورت د چای نشته، چای بس کې وکړه ما خبرې دوري. د حضور پاک د وجود پوره نقشه دا زمونږ په کتابونو کې پرته ده، دا مونږ د هغه خپلو کتابونو نه دا نقشه او دا بوت جوړ کړی دی، او ورسره ستا د 2 ملګرو ستا او د عمر دا پوره نقشه زمونږ په کتابونو کې پرته ده. نو مونږ د هغه خپلو کتابونو نه ستاسو دا نقشه او بوتان جوړ کړي دي، او ستاسو اندازه ولګوئ. د انسان د 2 انسانانو خو همدغه ظاهري شکل دی، زما او د ماسټر صاحب خو دغه یو شکل دی، 2 سترګې د دم دي زمان دي، 2 سپېمې د ده دي، 2 غوږونه او خوله او دغسې زمان دي. دا فرق په څه راځي؟ خو لږ غوندې رنګ کې فرق راشي، لږ غوندې پوزه غټه وړه شي،
سترګې واړې غټې شي، مخکې لږ غټوالی ورکوټې والی راشي، نو تا اندازه ولګوه چې هغې داسې نالیدلې د حضور پاک او د هغه د ملګرو شکلونه جوړول، نو د دې څومره نښه او څومره صفت په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو چې نالیدلې شکل جوړی. ولې لږه غوندې که پوزه مبارکه وړه شوې وه شکل به بدلو، لږ غوندې که غوږونه مبارک غټ شوي یا واړه شوي ټول شکل به بدلو، لږ غوندې که رنګ کې فرق راغلی وي شکل به بدلو، لږ غوندې که سترګو مبارکو کې فرق راغلی وي مکمل شکل به بدلو. نو داسې نالیدلې چې د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو بوتان او شکلونه جوړی او بالکل صحیح جوړی، دې نه اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو صفات او د هغې د هغه وجود اندازه او شکل او حسن او بیا د هغې د وجود هغه صفت او رنگ دا او په پخوانو کتابونو کې په صحیح طریقه ذکرو، ځکه خو ته هغې بوتان او شکلونه جوړ کړل. هر پیغمبر چې راغلی دی د آدم علیہ السلام نوالا تر د عیسی علیہ السلام پوری خدای پاک قرآن حکیم کی فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. ہر پیغمبرنا آدم علیہ السلام نہ خدای پاک وعدہ غشتے دا، خدای خپل کتاب کے فرمائی کہ اے آدم دا آخر زمانے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا متعلق دنا لوزلم کستا دور کې دغه پیغمبر راغی لتؤمنن به ولتنصرنه، دغه آخر زمانه پیغمبر باندې به ایمان هم راوړي امداد به مرسره کوي. د نوح علیہ السلام نام خدای دا وعده غشته ده که د آخر زمانه پیغمبر ستا په دور کې راغی ایمان بم پر راوړي لتؤمنن به ولتنصرن، امداد بم ورسره کوي. د ابراهیم علیہ السلام نام خدای دا وعده غشته ده 1,40,000 پیغمبران چې څومره تیر شوي دي ټولو نه خدای پاک دا وعده غشته ده هر یو ته وایي که ستا په دور کې د آخر زمانه پیغمبر راغی ایمان بم پر راوړي امداد بم ورسره کوي. او بیا ورته خدای وایي اقررتم، اقرار مو کو ایمان به راوړی امداد به ورسره کوي. هغې وی او الله بالکل به ورسره کوو. وی فاشهد وانا معکم من الشاهدین، تاسو هم ګواه شئ الله وی او زم در سره د ګواهانو نه یم، په دې زم ګوایم او تاسو هم ګواهان شئ چې د آخر زمانې پیغمبر راشي ستاسو په دور کې نو تاسو به په ایمان هم راوړئ امداد به م ورسره کوئ. وایه دې نه لوی عظمت د نبي علیه السلام بل شته چې د پیغمبر نه وعده علي چې ایمان به پرې راوړئ او امداد به م ورسره کوئ. دا ګورې زمونږ الله تعالی مونږ باندې ډېر لوی احسان دی چې د یو ډېر ښکلی پیغمبر امتیانې پیدا کړي، د یو ډېر مبارک او د یو ډېر لوی جلیل القدر هغه پیغمبر چې سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو او نبیانو سردار دی، فخر الاولین والآخرین، در وستنو مخکنو ټولو خلکو فخر دی چې هغه ښکلی پیغمبر خدای مونږ له راکړه او د هغې ښکلی پیغمبر امتیان خدای مونږ جوړ کړو. همدغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي یمن ته تلم، یمن کې یو شیخ دی یزدی، وی هغه سره مې ملاقات شو، وی ما ته داسې کوس پاس کتل، وی ما ته وی د کوم ځای نه راغلی، وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې نه راغلی، وی چپ زه راته یو څو خبرې کوم. وی هغه سړی شل کم د 400 کالو بوډا سپینګیری سړی و، دې خبرې ته لږ غوږ کېدی. دا درته د حضور پاک شان ښیم چې پخوانو کتابونو کې د حضور پاک څومره لوی شان ذکرو. وی ما ته وی نور غږ مه کوه، د مکې معظمې وی ما ورته وی چې او، وی د قریشو د خاندانې خپله شروع شو، وی ما ورته وی چې او، وی په قریشو کې د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري، وی ما ورته وی چې او د بنو تیم قبیلې سره تعلق لرم. وی ما ته وی چې نوم دې څه دی، وی ما ورته وی چې خلک راته ابوبکر وی نو په ابوبکر مشهور یم، نوم یې خپل عبدالله و. وی د پلار دې څه نوم دی، وی ما ورته وی چې ابن ابي قحافه، دا مې د پلار ابو قحافه دا مې د پلار نوم دی. وی ما ته وی چې تا ته یو تسوال دنه کوم، ته دې ما ته دا خېټه لږه څرګنده کړه. وی ما ورته وی زما په خېټه څه کې، وی ما ته وی چې زما پکې یو مقصد دی، ستا نه پې څه دي، ما ته لږه خېټه څرګنده کړه نو حال درته وایم. وی ما ورته وی چې راشي څرګنده به کوم، وی دا خېټه مې ورته څرګنده کړه، وی زما په دې خېټه دلته کې یو تور غوندې داغ و، وی ما ته یې پټی کړه. وی ما ته وی چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلونکی دی او ته به د هغه لومبی ملګری. وی اتفاق ته ګوره زمانه ډېره تېره شوه، وی حضور پاک زما دوستو او د نبوت دعوی وکړه. وی ما ته وی ابوبکره ما له خدای پیغمبري راکړه. وی ما ورته یا رسول الله بغیر دلیل او معجزې د پیغمبري منم،
بالکل منم، ما در باندې ایمان راوړو، ځکه خو ورته صدیق وای. خو یو راکوټې غوندې تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ ایمان مې در باندې ګورې راوړو، د دې نښې تپوس دې وجې نه کوم چې ایمان در باندې که نښه دې راته وویله ایمان راوړم، او که دې ونه ویله ایمان نه راوړم. ایمان مې در باندې مخکې راوړو، اسې دا تپوس در نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ حضور پاک راته وفرمایل چې زما د پیغمبرۍ هغه نښه ده چې په یمن کې هغه شیخ نجدي ستا پښې ته کوم داغ کتلی، د یمن شیخ یزدي چې تا ته مخکې ستا پښې ته کوم داغ کتلی و، حقه زما د پیغمبرۍ نښه ده. وی زما دې په خدای قسمي که دا ما چاته م ویلي، نه پیغمبر علیه السلام نه بل چاته. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی دا حضور پاک دا دویم مرگره حضرت عمر ابن الخطاب وی یو علاقه تتلیم دا شام وی التکی دا قریش و بخلقو وی دیر زیاد قدر کو دیر لوی رحاز بے ساتو وی داسی یو جمع جرگا جوڑا شو خلقو وی چی دا مکی موازمی میل مراغلی دی حج لبا التتلل بیت اللہ لطواف لبا التتلل دا زمزم و بالت دی او بیت اللہ کے طول دا ایمان نخی موجود دی فی آیات بینات مقام ابراہیم دا دین طول نخی پاکی موجود دی نو دا اغی نشانو بخل کو قدر کو زمون بیم قدر کو ویدل آنو جوانا لکن ویدا سی یو ڈل جوڑ شوا ایما تیری چیتا تقریر کو ایما سا واز نصیحت سا بیان کو یو بودا سپینگیر سڑی را پاسید ورسنا پلاس کی یو خط تی ایما لے راولو ایما تا بودا وی اس دخل کو مسکل لوی ڈل دا چی پدی راتا دسخطو کا نو ایما وطوی چی دیکی دی سلی کلی دی کاکا وی بستا وطاو گورنو دسخط تیو کا وی چی ما خط تاو لیک او قتل نو پا خط کی دا لیکلی دی چی کزا عمر فاروق بادشاہ شم او ما بیا پا دی علاقہ باندے عملہ اکلا دا شام پا دی علاقہ نو دا مخامخ فلان کے نمبر گرجا بنروانو وی آتے چی پا دی دسخطو کا وی ما وطوی کاکا تروغی کلیوانے ما تا گورا عمر تا دخو یو معشوم لکیم نوجوانیم او بیا بادشاہ تا گورا پا دی علاقہ عملی تا گورا دارا دا چاویلی دی دخو یو نوجوانیم او بیا دا عربو بادشاہی اخو دیر مضبوط خلق دے زمانہ پاک دیر مشران شتا او دیر قابل خلق شتا نو تا دا سنگ لکلی دی ایما تا ویچے بستا پہ دسخطو کا تے سکے ایمے چیزا خدا سے دسخط نکم ما تا او آیا آخر دا دی سنگ لکلی دی دقا سے الفاظی لکلی کزو عمر بادشاہ شم او پا دے شام پا دے علاقہ میں عملہ اکلا نو دا پلان کے گرجا بنروانو ایمے چی دا تا لکلی دسن دی وی ما تو ویتا پہ دسخطو کا وی خلقو میں چی سیبو کا دسخط ستانا پیسو دی وی دسخط میں ہوتاو کو وی ما تا غصری دا سے لیوانی غندخ کارا شو زمانہ اور تیر شوا حضور پاک را گئی نبوت را گئی ما تصدیقو کا مومن شم اس وقت لاو نبی علیہ السلام نپس ابو بکر بادشاہ شو ابو بکر نپس ویزا بادشاہ شو او دا عمر فاروق زمانہ کی خوبی اسلام دیر زیادہ ترقی کرے ہوا دویش لک مربع میل علاقہ دا عمر فاروق زمانہ کی فتح شوی دا سے شل پاکستانان ورطا نجوڑے گی نوی ما حکمو کچھ شام تلال شے او دا شام علاقم فتح کے زیپا دا عمر فاروق دا فوجون لے گلیو او دا عمر فاروق دا دی فوجونو دا لخکر او دا دی حملو سرا دا حضور پاک دا دیرو پیشن گویو تصدیق کی گی خبری چونکہ دا حضور پاک دا محبت او دا عشق دی او دا غی دا موجودات رنمق خبری بکو دی زمن کی ورکوٹ گند خبر کم حضور پاک چکل ہجرت کو سراقه او سړیو هغه ورپسې د عملې په خیال تلو او بیا د حضور پاک هلته کې معجزې غولې دي نو واپس شو نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی سراقه وی ستا په لاس کې د کسرا د بادشاہ بنگړي او ستا په سر د کسرا د بادشاہ تاجینم دا سراقه وی مال خندار آلا وی خندار آلا چیرا دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر میں دا سے پا غلط ورواڑولا چی اس خود دم رستاسو طاقت نشتا چی خپل کلی کے پاتے شے دا خپل کلی نبل وطن تا ہجرت کے او دعوی دون مضبوطی کے چی او زمانہ کی بمونگا دا کسرا معنی فتح کو دیکھ دی خبرت اشارت شوا او سراقا دا کسرا تاج او دا آغا بنگڑی بستا پلاس کی
وی دا راته تعجب غوندې ښکاره شو چې اوس خو ستاسو دومره طاقت نشته چې خپل کلي کې ایثار شئ او دا دومره مضبوطې دعوې کوئ. د عمر فاروق دور راغی، فتوحات شروع دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا یو صحابي دی، دی اولې او د عمر فاروق لښکر دی که دا کشته وي خو راځي حمله کوي زما سلطنت ختموي. کشته اوسوله دی. سعد ابن ابي وقاص چې راغی فوج ورسره دی. فوج ورته وی صاحب څه به کوو؟ وی په دریاب ورځو. وی صبر وکړه، دریاب به خوړ دی راغلی دی اوچ بشي، بله لار به وګورو. وی نه، د خدای د خلیفه د عمر په وینا کې ناراستی راځي. فورا ورځئ، اسونه په دریاب ورغورځول او په دریاب باندې نیغ پورې وتل. او چې کله پورې وتل دا د عمر فاروق رضی الله عنه یو لوی کرامت دی. چې کله پورې وتل د کسرا بادشاه قصه اوږده ده خو په هغې حمله وکړه، هغه بادشاه فتح کړله. عمر فاروق ورته ویلي وی چې فتح کې علاقه نو سراقه به مال راولېږي او د بادشاه چې کوم خصوصي سامان دی هغه مال راولېږي. نو دو هغه خصوصي سامان څومره چې هغه یو استازي له ورکړه سعد ابن ابي وقاص، دا د هغه لښکر مشر کمانډر ان چیف و. وی دا یو څه عمر فاروق له سراقه ته تم ورسره ځه. عمر فاروق له چې هغه سامان کله راورسېد چا چې وکتو نو ډېر زیات غصه شو. هغه استازي ته وی دا فورا یوسه سعد ابن ابي وقاص ته او ورته ووایه چې دې کې یو شی کم دی. خلق ورته وی صاحب تا ته څه پته ولګېده چې دې کې یو شی کم دی؟ وی بس ما ته پته ده، هل درته ویم، خو دا فورا وی چولېږه واپس کا. او ساعت ته ووایه چې عمر ډېر زیات خفه دی، د بادشاه د کسرا ټول سامان راولېږه چې یو شی پکې کم ني. دې رخصت کړل. چې رخصت یې کړل او واپس لاړ هغه قافله او سعد ابن ابي وقاص ته ورسېده. وی سعد عمر فاروق ډېر زیات خفه دی. وی ولې؟ وی او چې د بادشاه سامان کې یو شی کم راغلی دی، چې هغه سامان لټاو. وی او یو شی پکې کم دی. وی څه دي؟ وی د کسرا هغه بنګړي پکې نشته، ارانیر شوي وو، اقه بنګړي پکې واچول او واپس عمر فاروق له قافله لاړه. چې لاړه عمر فاروق یو ډېر مزېداره جلسه او یو ډېر لوی اجتماع جوړه کړه. او راشه د حضور پاک ارمان را جوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې او د قول او د وینا مبارکې هغه ارمان او پیشنګویي پوره کوم. وی تاسو ته پته ده چې ما دا سامان ولې واپس کو؟ وی نه، وی حضور پاک سراقه ته د هجرت په موقع یو خبره کړې وه. وی ای سراقه، ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا تاج وینم. نو ما وی چې د حضور پاک ارمان نن پوره کوم. نن زه په خپلو لاسو د سراقه تاج پوشي کوم. هغه تاج چې حضور پاک د خولې مبارکې نه وته دی او ورته په سر کوم. هغه بنګړي چې حضور پاک فرمایلی و چې د سراقه په لاس کې د کسرا بنګړي وینم هغه ورته په لاس کوم. وی چې ماله سامان راغی بنګړي پکې نو. وی مې چې حضور پاک خو دروغ نه وای، دا هغه خبره خو رښتیا ده. بنګړي وو خو معلومیږي دا چې سامان کې ګډوډ شوي دي. دوباره مې ولېږه هغه بنګړي رالل. نو عمر فاروق د کسرا هغه تاج او هغه بنګړي سراقه ته په تخت باندې بره ودرو، هغه یې ورته واچول. وی نن د حضور پاک د هجرت په موقع چې کومه خبره کړې وه سراقه ته، نن هغه پیشنګویي ښکاره کوم او څرګندوم. خیر دا قصه مې دې پورې کوله چې د نبي علیه السلام کومې پیشنګویې دي او کومې خبرې شوي دي، نو هغه خبرې ټولې رښتیا شوي دي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي کافرانو ته ستغلبون، تاسو به مغلوب کېږئ. او نبی علیہ السلام هم فرمایلی غلبت الروم، رومیان او دا نور کافران دا به مغلوب کیږي. نو دا عمر فاروق په لاس باندې خدای په حق پیشنګویي څرګندوي. لښکر یې ولېږه شام ته، وی لاړ شو په شام حمله وکړه. چې په شام یې حمله وکړله او هغه ګرجا هغه به حکم کوي د کافرو ګرجي او د عبادتخانې ټولې روانې کړي. چې هغه ګرجې ته فوج ورغې، ابوډا بابا ولا مخې له راووته. وی پام کوئ چې رانه شئ، ودرېږئ. وی ولې؟ وی ستاسو بادشاه ماله لیکل راکړي چې ستا ګرجه به نه روانه. هغه د زمانې مخکې لیکلې ولا راویستل. هغې وی وښایه زمونږ بادشاه امیرالمؤمنین خو مونږ ته اډر کړی دی چې هره عبادتخانه او ګرجه روانه وی او ته یې ماله لیکل راکړي دي وښایه. چې وکتل د شاه د عمر فاروق دستخط دی پې لیکلې ورکړي دي. که زه عمر بادشاه شم او په دې علاقه مې حمله وکړه نو دا فلانکې ګرجه عبادتخانه به نه روانوم. فوج ته هغه چې کوم مشر و ورته یې داسې کار وکړی چې فی الحال یې مه روانوې. دا خط عمر فاروق ته ولېږې. عمر فاروق ته
خط لګه چې صاحب تا لیکل ورکړي دي وی ما خو نه دي ورکړي ځکه دا لکانې خبره ده وی ما نه دي ورکړي وی صاحب ستا دستخط دی چې وی خو او ما ته یاد شو خو هغه بوډا لکه ما ته راولی بوډا زر کې دکې خو کمال دی دا ټیک د لیکل خو زما دي دستخط خو زما دی ما لیکل ورکړي دي خو بوډا نه اوس تپوس کوم چې هغه هلکانه کې تا ته دا واقع څنګه معلومه وه تا ته څه پته ولګېده دا د حضور پاک هغه صداقت او رښتیا پیغمبري ده اوس دې نه اوس تاسو ته اندازه ولګي وی بوډۍ راوست چې راوست عمر فاروق تپوس کوي وی بابا دا لیکل زما دي وی یو صاحب هغه پلان کې بوډا سپین ګیری دی علاقه کې چې تا هغه هلکانه کې تقریر کوم ما درنه دا لیکل اخیستی و وی بابا دا تپوس درنه کومه چې ګرګي خو موږ نه پرېږدو دا خو بروانه و خامخا او تا نه دا تپوس کومه چې دا لیکل تا مانه اخیستل تا زه څو پېژندم چې زه به راځم او په دې علاقه باندې به حمله کوم او دا به فتح کوم وی صاحب چې تا کله تقریر شروع کو نو ما ستا آواز واورېد او بیا مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا د قریشو د عربو د خاندان یو سړی دی او عمر یې نوم دی نو وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو ذکر موجود و وی ما خپل کتابونه چې کتلي نو په هغې کې دا ذکر و چې د آخر زمانې د پیغمبر دویم ملګری د هغه نوم به عمري د هغه به داسې شکلي د هغه به داسې خبرې وي د هغه به داسې اندازه او داسې وجود وي وی چې زه رالم کتابونه مې راوړل او تا ته مې کوس پاسو قتل نو چې کومې نښې خدای مونږ ته په خپلو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر د ملګرو ښودلې وې نو هغه ټولې نښې په تا کې موجودې وې نو بیا مونږ ته خدام په کتابونو کې شته چې دا عمر به بادشاه کېږي او دا علاقه به فتح کوي نو مې چې یاره دې خو به دا علاقه فتح کوي هر کله چې دې به بادشاه کېږي نو ما درنه هغه وخت لیکل واخیستل ما ته پته وه چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر دویم ملګری جوړېږي او دا علاقه به فتح کوي ما درنه ځکه لیکل اخیستي دي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک د ملګرو دومره صفتونه په پخوانو کتابونو کې موجود وو دومره خدای پاک خلکو ته ښولي نو د نبي علیه السلام صفتونه او د هغه د پیغمبرۍ احوال او صفتونه به څومره موجود وو دا د نبي علیه السلام هغه حالات به تېرو شوو کتابونو کې د هغې د پیدایش نه ډېر مخکې عبدالمطلب فرمایي د نبي علیه السلام نیکه یوې علاقې ته تللی یو کاهن سره مې ملاقات وشو وی ما ته کوس پاس ګوري وی دا هغه دور دی چې لا ما واده هم نه دی کړی وی ما ته وی ستا څه نوم دی وی کوس پاس راته ګوري ما ورته چې زما نوم عبدالمطلب دی وی ما ته وی واده دی کړی دی نو ما ورته وی چې نه هغه هم وی راته وی چې ته ما ته خپل وجود وښایه وی ما ورته وی چې وجود به درته ښیم خو چې کوم مخصوص ځای نه دی به درته نه ښیم عورت به درته نه ښیم وی نه خیر دی نور وجود وښایه وی زما وجود یې وکتلی چې جامې واغونده وی ما ته وی چې زه لاړ شه فورا په بنو زهره قبیله کې واده وکړه او ستا دا نسب نه ستا په اولاد کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدونکی وی زه رالم اتفاقا یو بله قبیله کې مې واده وکړو وی ما هغه خبره چې په ګپ شپ واړوله یو بله قبیله کې مې واده وکړو نو وی د هغې نه زما یو زوی او حضرت حمزه رضی الله عنه او یو لور صفیه دا پیدا شو وی ما وی چیرې هغه خو ما ته وی چې په هغه قبیله کې هغه بله قبیله کې واده وکړه بنو زهره کې او ما بله کې وکړه وی اتفاقا اخیری واده چې موقع مې په بنو زهره کې وکړه او د هغې نه زما یو زوی پیدا و چې هغه عبدالله وی چې زما هغه زوی عبدالله پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د عبدالله زوی نو هغه چې ما ته هغه مخکې هغه کم کاهن ویلو هغه شی زما رښتیا شو او بیا ما یو خوب ولیدو وی زه خوب وینم وی زما د املا نه یو غټه اونه اوچته شوه یو ډېره مضبوطه لویه اونه ده چې د هغې څانګې د اسمان ته ورسېدې او بیا هغه په دې دنیا خورې شوې او د هغې نه یو رڼه ووته یو نور ترې ووت او هغه رڼا چې وځي نو کله غلي کېږي او کله تیزېږي بیا کله غلي کېږي او کله تیزېږي وی ناګانه خوا شو په دې دنیا خوره شوه وی څوک راځي او د هغه اونو څانګو پورې نښلي او څوک چې تښتي وی ما ټوپ کړه چې دې څانګې ته لاس اچوم وی واپس به را پرېوتم وی بیا به مې ټوپ کړه چې لاس ورته اچوم وی واپس به را پرېوتم وی دې کې راویښ شم وی هغه زمانه کې یو نجومي و د هغه نه مې تپوس وکړو د هغې خوب تعبیر راته وښایه وی چې ستا په نسب کې او ستا په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي د هغه مثال به د یوې زرخیزې اونې وي په ټوله دنیا به خور شي او د هغه مثال به د یوې رڼۍ په ټوله دنیا به هغه رڼا خوره شي
او تا چې هغه نور رڼا ولیده چې کله به خورېده او کله به غونډېده لومبي دور کې به د هغه نبوت په سختۍ خورېږي څوک به قبلی او څوک نه آخر وخت کې به خور شي او تا چې خلک ولیدل چې څانګو پورې نښتېدل دا هغه خلک دي چې څوک به په ایمان راوړي او چې هغه نور خلک دي ولیدل چې تښتېدل به دا هغه کافران بدبخت لري چې د چا په قسمت کې ایمان نشته او چې تا خپل ځان ولید چې تا به ور ټوپ کول او څانګه به دې رانیوله نو یاري دا تعبیر چې ته به د هغه پیغمبرۍ ته نه رسېد هغې نه مخکې به مړ شې دا ټولې نښانې د حضور پاک د راتلو نه مخکې څومره نښې او نښانې چې د هغه د نبوت وې لکه ما درته مثال درکړه چې نور راخېږي د هغې شغلې او جلوې مخکې په دې دنیا خورېږي دارنګې د حضور پاک د راتلو نه مخکې دا کاهنان هم خبرونه ورکړل نجومیان هم خبرونه ورکړل او د پخوانو کتابونو عالمان هم خبرونه ورکړل چې ان قریب د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی او اقا دور کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه ما درته تاریخ یاد کو 22 اپریل 571 عیسوي او دا نوشیروان د بادشاہ 40 کال او دا اپریل میاشتا او دا وخت چې دی هغه د ګل ورځ او د سحر چې هیئت دانانو کوم اندازه لګولې ده د سنتو نه مخکې هغه ورځ چې دوی کم حساب لګوي نو 20 منټه د پاک 4 بجې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړه معجزات د حضور پاک د پیدایش نه مخکې د پیدایش نه رستم د نبوت نه مخکم د نبوت نه پس او د وفات نه پس هم د حضور پاک معجزات په دنیا خواره دي حضور پاک داسې معجزات لري خیر خبر وسوک دیږي او حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه دغه ښکلي پیغمبر عاشق و داسې عاشق چې زما په خیال زمونږ باباجي د خدای پاک وبخي هغه به قسم خوړه چې ما په دې خپلو سترګو داسې عاشق او داسې سړی نه دي لکه حاجي صاحب رحمت الله علیه داسې یو عاشق زه طالبانو ته کله په درس کې دا بعضې ملګري ناست دي د هغه متعلق بیان کوم چې د هغه څومره بهادري وه او په دین د هغه څومره ننګ او څومره غیرت و خدای شته که دومره غیرت او دومره ننګ او دومره هغه بهادري او پهلواني نن د بل چا زه وینم کوم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وه زمانه مخکې مولانا صاحب دا هغه کرامات ذکر کړل شک پکې نشته کرامات د اولیاء بالکل حق دي هم په مرګ او هم د وفات نه وروسته ګورئ بعضې خلک دې کې انکار کوي وایي په ژوند د اولیاء او کرامت شته او د وفات نه وروسته د اولیاء او کرامت نشته دا بالکل غلطه خبره ده هم په ژوند شته هم د وفات نه پس د اولیاء او کرامت شته که څوک پکې شک کوي ما سره د راشي خبره دې وکړي دې کې هروسه شک و شبهه نشته د اولیاء او کرامت هر وخت ثابت دی نو د حضور او د پیغمبر معجزه په ژوند هم شته د وفات نه پس هم شته عمر له به چلېږي خیر د حاجي صاحب رحمت الله علیه کرامات ای کې شک و شبهه نشته او هغه د شبهې نه بار دي یو کرامت د حاجي صاحب درته ښیم ښکاره کرامت درته ښیم هغه د حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه نعتونه و شاعر دي دې نه لوی کرامت بل نشته تاسو چې د حاجي صاحب کلام اورئ مال تعجب راشي دلته حاجي صاحب نعتونه ویلی شي او ملګري یو بل سره شر او شور او خبرې کوي تاسو د حاجي صاحب کلام واورئ د هغه نعتونه واورئ نو تاسو ته پته ولګي او سوچ پې وکړئ لکه زما د ورور مخکې ووایي که نه هغه یو شعر چې هلته را باندې بیا یو نعت واوروه او یو ټکې زما د غوږ ته راغی دی بار بار اورم وی ستا د مخ دیدار ستا په مخ غواړم د خدای نه ستا په مخ ستا دیدار غواړم ولې دا وسیله هم ثابته ده بعضې خلک دې نه ګوره انکار کوي وسیله نه مني دې دنیا کې توسل په ذوات فاضلو په نیکانو بندگانو د هغې په اعمالو د هغې په ذات دا بالکل ثابت دی هېڅوک دې نه انکار نشي کولی او که څوک ته انکار کوي نو هغې ته هم زه ما سره دې خبره وکړي دې کې هېڅ شک و شبهه نشته نو توسل او وسیله په ذواتو فاضلو یره په بوتانو او دا چې کم د هندوانو دا بوتان دي ټیک ده په احادیثو کې د توسل تاسو هغه وجه وښیم هغې ته دې توسل نشته آیاتونه هم درته وایي او احادیث هم درته وایي د هغې هغه بنیاد درته وښیم هغه کم توسل چې خدای وایي نشته هغه نشته چې کافرانو به په لات او په منات او په عزا کم خدای ته نیول موږ هم نه منو هغه بوتان او هغه باطل خدایان هغه توسل نشته نور ذوات فاضله پاک بندگان د خدای پاک باران نه کېده
باران نه کېده. نو تپوسو شو وی باران نه کېږي څوک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تپوسو شو باران نه کېږي. دوه موقعو کې داسې واقع پیښه شوې وه. وی د حضور پاک د روضې مبارکې د پاسه چې کوم ګنبد دی هغه لږ سورې کې چې د حضور پاک د روضې مبارکې انوار لږ اسمان ته لاړ شي چې باران وشي چې لږ غوندې سورې کې باران وشو. بله زمانه کې باران نه کېږي. وی باران نه کېږي. خلکو وی حضور پاک چې به په دنیا کې حیات و نو مونږ به هغه وسیله که چې خدای د ده په مخ درنه باران غواړو. اوس هغه نشته. او د حضور پاک تر حضرت عباس شته. وی خدایا د دې حضرت عباس په مخ درنه باران غواړو. لاس یې نوح قطع کړی باران شروع شو. دې د توسل او وسیله نه نور هسې سترګې پټول. نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې اشعارو کې توسل او وسیلې ته اشاره ده. وی ستا د مخ هغه دیدار غواړم او ستا په مخ یې غواړم ای محبوبه، ستا په مخ یې غواړم. نو د حاجي صاحب لوی کرامت هغه د هغه اشعار د هغه نعتونه دي چې هغې ته سړی غوږ ږدي نو سړی وایي چې عاشق د زمانې هم دقه و مونږ پکې څه یو. د هغه د اشعارو نه پته لګي. او ما مخکې په اجتماع کې بیان کړی چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه کم کرامت دي. نو چې مونږ ته څونه پورې د مشرانو نه وینا شوې ده. زمان یا خدای پاک دی وبخي هغې خوب لیدو حین هغه وخت کې چې کم وخت کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات کېږي. او باباجي زمونږ خو دلته کې حاجي صاحب مریدو. باباجي به زمونږ فخر کو د حاجي صاحب په پیری باندې او په یو بله وجه به فخر کو. وی ما له سبقونه را کړي نو په حج کې ورسره ملګری شوم. په دې اخیري د حاجي صاحب اخیری حج و د هغه لومبی حج و. وی چې مدینې منورې ته لاړو د حاجي صاحب هغه عشق چې به هغه بیانو نو هغه د لیدو او د اورېدو نه بار خبره ده. وی ریاض الجنت کې ناستو. وی ما ته حاجي صاحب هغه به ورته صاحب مبارک وی. او زمونږ کور کې اوس هم داسې مشهوره ده چې مونږ د هغه دلته کې اوس حاجي صاحب رحمت الله علیه ځکه تاسو د پریولو دپاره زمونږ په کور کې اوس هم داسې د واړه لوټولو د صاحب مبارک وی. او مقه الفاظ دي. وی صاحب مبارک ما ته وی چې د دې قبر د صاحب د طرف نه ما ته الهام کېږي چې دې مازون کا. نو زه تا مازون کوم. ما ورته وی چې صاحب بلکل زما خوښه ده. نو په حج کې ورسره ملګري یو زمونږ د کلي د میرې فضل اکبر حاجي صاحب خدای دې وبخي وفات شوی دی. او یو پهلوان حاجي صاحب وی دوی هم وفات شوی دی. وی دوی موجودو. ما ته وی چې مولوي صاحب مازون کوم دی دلته او دا دوم در باندې ګوان شو او دا د زیارت د قبر دا صاحب دام در باندې ګوا کوم. مولوي صاحب وی ما ورته اوم جړل او مم خندل. ما ورته وی چې صاحبه زما په مازونتیا او زما ستا په مریدۍ باندې ستا مرید کېږم مازون کېږم خلیفه کېږم دې دوه ګوانو ته حاجت نشته. دقه صاحب دا د روضې مبارکې صاحب زما د ګوی لپاره کافي دی. هغه به فخر کو د حاجي صاحب رحمت الله علیه په مریدۍ باندې. وی داسې پیر او داسې بزرګ او داسې هستي ما په دې خپلو سترګو چته نه لیدی. په سعودي کې هلته کې یو دعوت شوی و او په هغې دعوت کې لوی لوی علما ناستو. په دین چې چاله غیرت ورځي که نه هغې ته بزرګ وایي هغې ته ولی وایي. د هغه کرامت به خامخ وي د شمېر نه به باري. وی هغې کې یو عالم ناستو چې هغه ته د شمس العلما لقب ورکو. شمس العلما د علماو نور. وی چې داسې نور عالمان ناست دي هم داسې مخامخ راغی نو هغه ږیره خریلې وه. اوس هم دا د مصر خلک لوی لوی علما به د سنتو د پټکي او د ږیرې په خیال نه ساتي. ږیره یې خریلې وه. وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وکتل نو وی فورا یې ورته وی په عربۍ کې چې ته خو شمس العلما او حال دې دا دی. فورا ټینګ نه شو. بیا د سنتو خلاف یولید. من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك عدف الإيمان. یو سړی یو ناروا ویني په دې لاس به سموي او که په لاس نشي سمولی نو په خوله به یې سموي. که په خوله هم نشي سمولی خوله کې به ورسره بغض ساتي. نو حاجي صاحب به د لاس نه کار اخیسته. فورا ورپاسېد ورته یې وی ته شمس العلما دومره لوی لقب او دې مخ ته دې وګوره
امپار شو ورته وی ښه ګیرم سنت تا او رانجم سنت دی. نو حاجي صاحب ته ستا رانجه ولې نشته؟ تا رانجه ولې نه دي مګلې؟ نو حاجي صاحب ورته وی چې بالکل رانجم سنت دی او ګیرم، خو ګیره سنت دائمه ده همیشه لپاره، او رانجه سنت غیر دائمه دي. لکه رانجه ماسخوتن واچه او چې سار مخین دي نو ختم شوي وي، نو ما بیګا رانجه چولی دي او سار چې مخوین بس ختم شوي دي. او ګیره کې خدا څه نه کېږي چې سار یې پرېږده او بیګاله بیا ختم شي او بیګاله بیا پرېږده، خو به همیشه ای بس فوراً غلی شو. او دومره هغه غصه شو، هغه ډوډۍ والا ته په غصه شو چې هغه مجلس یې پرېښود او بار ته ووت. په مدینه منوره کې د مدینې منورې ډیپټي کمشنر ډي سي چې ورته تاسو وایه هغه دعوت کړی و، وی زه به ورسره وم. چې مونږ لاړو کوټې ته ورننوتو، وی حاجي صاحب رحمت الله علیه واپس شو. وی ما ته وایي چې را واپس شو. نه چې ولې صاحب؟ وایي دې کې تصاویر دي، تصویرونه دي پکې. وی هغه ډیپټي کمشنر راووت، وی چې صاحب راځئ. وی چې نه دې کې تصویرونه دي. وی جیدر به کوتئ؟ وی نه داسې لرکول نه، ما سره به وعده کوي چې بیا به پکې نه لګې. وی د سره وعده کوم چې بیا به دې کوټه کې تصویرونه نه لګوم. بیا حاجي صاحب وردن نه شو. نو مولانا عبدالغفور صاحب زمونږ د علاقې یو عالم و او د حاجي صاحب رحمت الله علیه مازون و، هغه هلته په ژړا شو. نو وی داسې سلګۍ والې وی ژړل، وی چې دې کم کوټه کې مونږ بې شمېره ځله ډوډۍ خوړلې ده، خو مونږ کې دونه جرأت نو چې د ډیپټي کمشنر ته ویل چې تصویرونه کوز کا. او چې نن یو مجاهد ځوان راغی نو یوازې کوزول څه کوي چې همیشه لپاره یې پې بند کړل. او مشهوره خبره ده په دې عثمانزو کې میرزا اسکندر د ګریوان نه دی نیولې. ستا د دې علاقې یو خان دی او په یو مجلس کې یو جلسه ده او په هغه جلسه کې حاجي صاحب رحمت الله علیه هم ناست دی او هغه خان هم ناست دی، نوم یې نالم، اوس وفات شوی دی. هغه به سګرټ څکه او پوکې به د حاجي صاحب په شا داسې ورخوشې کړه. دا د هغه ډېر بدبخته خلک داسې وخت کې د نیکانو هر وخت کې مخالفین هغه پوکې به داسې کړه. حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وی خان صاحب دا سګرټ مسکه، او ورته غصه شو، وی زما خپله خوله ده، خپله ګناه مې ده، ستا را باندې څه. بیا ورته حاجي صاحب رحمت الله علیه وی منت درته کوم چې دا مه کوه. او ورته نور هم غصه شو، ای زه خپل کار کوه، زه پیشه زما کار پیشه. حاجي صاحب رحمت الله علیه پاڅېده، هغه شل نیزه به وي ورسره وه، هغې اوچته کړه. یو ځل مې درته د ورورولۍ په خیال باندې منت وکړو، بیا مې درته اپیل وکړو، ته د دې ځای پښتون، زه د سلیمان خېلو پښتون. اوس درته په زور یم چې وغورځوه سګرټ. یاره حاجي صاحب وایي ته خو خبره هم نه پوهېږې، ما خو در سره ټوغې کولې او فوراً هغه ته خو پته وه چې ده کې دومره غیرت او جذبه ده په دین چې اوس را باندې حمله کوي. سګرټ یې وایي راکاږه پې خپه خپې پې راښکاله پرېښو. دومره غیرت نن چا کې شته د دین؟ نو د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه بزرګي او هغه کرامت د هغې په ژوند مو د هغې د وفات نه پس هم شته. نو ما هغه قصه کوله بس ختموم چې زمونږ هغه نیا خوب ولید. زمونږ زوړ کور کلي کې داسې خوا کې یو کنده راغلې ده، وایي چې زه خوب وینم چې په دې کنده کې کبان دي او داسې بره روان دي، جي آباد ته روان دي او سپین سپین څادرونه یې په سر کړي دي. هغه د هیبت نه پاسې زمونږ باباجي را پاسه، وایي چې د پاسه ما داسې خوب ولیده، دې خوب نه خو څه بل څه معلومېږي دا زه ماسخوتن راتلم او د صاحب مبارک طبیعت خو لږ ټیک و، خو معلومېږي چې څه بل څه دي. وایي چې څنګه را پاسېدم راویښ شم په دې نیت چې راځم، خلیل شیخ زمونږ تورمزو یو سړی و، هغه ور وډبه، وایي ما ته وایي چې حاجي صاحب رحمت الله علیه وفات شو. داسې نور ډېر کرامتونه ما مخکې بیان کړی و. نو مقصد زما دا دی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه یو صحیح عاشق رسول و، یو صحیح د پیغمبر علیه السلام صحیح وارث چې څه ته ویلی شي، او د پیغمبر علیه السلام په ګدی نایب او خلیفه په حقیقي معنو کې حاجي صاحب رحمت الله علیه. او دا د هغې یاد کې د ما مخکې مې وي چې دا هغه تړلې غوندې خبره ده. د حضور پاک سیرت او د حاجي صاحب بیان سره د نبي علیه السلام سیرت دا لازم دی. خو لکه څنګه چې مخکې مولوي صاحب سید شاه مولوي صاحب ووی دغه رنګ شکر دی په دې اوس هم مونږ فخر کوو چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه ځای هغه مرکز خالي نه دی، خو مقصد د هغه مریدان د هغه شاګردان او د هغه معتقدین دلته راځي او ښه په خوشحاله راځي. دا شکر دی. ځکه ډېر خلک داسي چې هغې وفات شي او د هغې هغه ګدی خالي پاتې شي. شکر دی چې د حاجي صاحب رحمت د هغه یو کرامت دی چې د هغه ګدی خالي نه ده. زمان وروسته مولانا صاحب شته دی، هغې به تقریر کوي انشاءالله، او زمونږ خو ساده خبرې یو څو خبرې مې درته وکړئ، او انشاءالله ډېر ښکلی تقریر کوي، ډېر مزېدار تقریر کوي، تاسو په انشاءالله ښه خوشحاله یې. هغه به تقریر کوي، زه به نه، مولانا سیف الله صاحب هغې به تقریر کوي. زه یو مختصر غوندې دعا کوم، خو دا
اختتامی دعا بنی مختصر دعا کوم او د خپل ځان د پاره کوم او تاسو د پاره دو کې چې الله ذوالجلال مونږ کې د حاجی سے رحمت الله علیه هغه حقیقي عشق پیدا کی کوم چې پاغي کې عشق د خلیق ورینوم نه دی په خلیق مینه دا او عشق دی د خلیق خبره نه ده ځان کې د حضور پاک اخلاق داغه عادات داغه عمل چې هغه کیسه عملو اق شان سیرت او خوې ځان کې پیدا کول پکار دي دې ته عشق وای او که په خلیق د ما عشق دی او عمل می د حضور پاک نه خلافي قول خبر می داغی نه خلافی او جن می داغ نه خلافی دا عشق نه دا بیا دشمنی ده نو خدای پاک دې اقص حقیقی عشق محبت مونږ کې پیدا کی کم چې د حاجی سے رحمت الله علیه پیغمبر علیه السلام سره خدای دې هغه سه مجاهدانه زندگی په مونږ کې پیدا کی دو کې د صاحب مبارک دې زامن ہوتا چې خدای پاک خپل منځ کې اتفاق اتحاد لري دا دې په خدای آباد لري د حاجی سے رحمت الله علیه لومبي خلیفہ چې دلته تیر شوی میراګل مولوی صاحب هغه په حق کې دو کې چې الله ذوالجلال دا غیم درجات عالیه نصیب کی د حاجی صاحب خلیفہ دلته کې داغي اولاد مو زممو او اغیس محبت مو په خپل غده په جون کې نو داغي برخداران مشته دي اغي تم دوه کې او اوس چې داجی سے رحمت الله علیکم اولاد دي جانشینان دي اغي د پرم دوه کې چې خدای پاک بدازه آباد لري او کوم مجاهدان زندگی چې داجی سے رحمت الله علیه او مقص خدای پاک دازه اوسم د جهاد او د عشق او مرکز وګرځي صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علیه وصحبه